أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مخکې آیات کې الله سبحانه وتعالى د شرک نه منع فرمایله لا تجعل مع الله إلها آخره، چې د الله تعالی سره بل اله مه پیدا کوئ، تاسو د الله سره بل اله مه شریکوئ. دلته الله سبحانه وتعالی د دې خبرې امر کوي چې الله سبحانه وتعالی دا پوخ وصیت کړی دی او الله تعالی دا مضبوطه فیصله کړې ده چې د الله نه بغیر تاسې د هیچ عبادت مه کوئ. بیا وروسته الله تعالی د انسانانو د حقوقو ذکر کوي او د انسانانو په حقونو کې د هر څه نه مخکې د مور و پلار حق الله تعالی ذکر کوي، بیا د اقاربو او د مسکینانو او د مسافرو. وقضى ربک او امر کړی دی رب ستا، مضبوطه فیصله کړې ده ستا رب، الله تعبدو چې تاسو عبادت مه کوئ الا ایاه مگر یوازې د الله تعالی، د الله سره تاسو په عبادت کې هیڅوک مه شریکوئ. وبالوالدین احسانا او الله تعالی د دې خبرې امر کړی دی وبالوالدین احسانا او د مور و پلار سره احسان وکړئ په احسان کولو سره. په قرآن کریم کې په اکثرو ځایونو کې چې الله سبحانه وتعالی خپل حق ذکر کړي، ورپسې الله تعالی د والدینو حق ذکر کوي، ځکه د ټولو نه لوی منعم الله سبحانه وتعالی دی. وما بكم من نعمة فمن الله، په تاسې باندې چې څومره نعمتونه شوي دي نو د الله تعالی د طرفه شوي دي. نو د الله تعالی د نعمتونو تقاضا دا ده چې دا انسانان یوازې د الله عبادت وکړي او په عبادت کې د الله سره هیڅوک شریک ونه ګرځوي. بیا په انسانانو کې د ټول نه لوی محسن والدین د مور پلار دي. نو ځکه همیشه په قرآن کریم کې په اکثرو ځایونو کې چې الله سبحانه وتعالی خپل حق ذکر کړي، ورپسې الله تعالی د والدینو حق ذکر کوي، ځکه الله د هر چا نه لوی محسن دی او په انسانانو کې د ټول نه لوی محسن مور پلار دي. د الله سره د بل چا شریکول حدیث کې راغلی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه عبدالله بن مسعود پوښتنه وکړه ای ذنب اعظم، په دې ګناهونو کې کومه ګناه ډېره لویه ګناه ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلقك، دا چې ته د الله تعالی سره شریک پیدا کړي، وهو خلقك په داسې حال کې چې ته الله پیدا کړی، خالق دی الله دی، نعمتونه الله درکوي او ته عبادت د بل چا کوي. دا ډېر زیات کفران او ناشکري ده او لوی ظلم دی. او په انسانانو کې د ټول نه غټ محسن مور پلار دي، ځکه الله وایي وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره احسان وکړي په احسان کولو سره. ان اشکر لی ولوالدیک، په سورة لقمان کې الله فرمایي ان اشکر لی، زما شکر ادا کا، ولوالدیک او د مور پلار شکر ادا کا، ځکه د الله نعمتونه ډېر زیات دي په دې بندګانو باندې. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، که تاسې د الله د نعمتونو شمار پیل کړئ نو تاسې د الله نعمتونه نشي شمارلی. او بیا د مور پلار احسانات ډېر زیات دي، نو ځکه د مور پلار شکر ادا کوئ. وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره احسان وکړئ په احسان کولو سره. بیا د مور پلار سره تر ټولو غټ احسان دا دی که د هغوی عقیده خرابوي، که هغوی مشرکان وي، چې هغوی د الله توحید ته دعوت شي. لکه سورة مریم کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام حالات ذکر کړي دي. واذکر فی الکتاب ابراهیم، الله فرمایي په کتاب کې د ابراهیم علیه السلام ذکر وکړه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وویلې اذ قال لابیه، کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وویلې یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
ولا یغني عنك شیئا. ای زما پلاره ته ولې د هغه څه او د هغه چا عبادت کوې چې نه خبرې اوري او نه څه شی ویني او نه تا ته کومه فایده رسولی شي او نه ستا نه کوم نقصان دفع کولی شي؟ ولې د الله پرېښی دی او د داسې چا عبادت کوي؟ نو د مور و پلار سره تر ټولو لوی احسان هغو ته د صحیح عقیدې دعوت دی او بیا د هغو خدمت دی، په هغو باندې انفاق دی، مال ور باندې خرج کول. اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما. او دا احسان هم په ژوند کې هم پس د وفات نه د هغو وصیت نافذول، د هغو قرضونه ادا کول. که حج و عمره یې نه یې کړي د هغو د طرفه د حج و د عمرې کول، لکه حدیث کې ثابته ده، د هغو دپاره صدقې ورکول. اما یبلغن عندك الکبر احدهما. اوس الله تعالی د یو خاص حالت ذکر کوي. د مور و پلار سره همیشه احسان وکړه، خصوصا کله چې مور و پلار بوډاګان شي. اما یبلغن که چېرته ورسیږي عندک ستا سره، یعنې ستا په ژوند کې، الکبره بوډاوالي ته، احدهما یو د هغو نه او کلاهما یا دواړه، فلا تقل لهما اف. نو کله چې ستا په ژوند کې په مور و پلار کې یو یا دواړه بوډاتوب ته ورسیږي چې په دې وخت کې هغه ډېر محتاج وي، نو الله تعالی په دې وخت کې زیات تاکید کوي فلا تقل لهما اف. نو مه وایه هغوی ته اف، د اف کلمه، یعنې هغوی ته داسې کلمه مه استعمالوه چې دوی ورباندې خفه کېږي. داسې کلمه ورته مه استعمالوه چې د هغو زړه ورباندې ازارېږي. ولا تنهرهما. او هغوی مه رټه، هغوی ته سخته خبره مه کوه، په تیز آواز باندې سخته خبره ورته مه کوه، آواز ورباندې مه پورته کوه. او ابن کثیر رحمت الله علیه وایي چې لاس ورباندې مه پورته کوه، او بده وینا او د هغو مقابل کې داسې عمل کول چې هغه ورباندې خفه کېږي دا مه کوه. ولا تنهرهما. او هغوی مه رټه. وقل لهما قولا کریما. وقل لهما. او ووایه هغوی ته، د دې په ځای باندې چې هغوی ته اف ووایې یا داسې خبره ورته وکړي چې هغوی ورباندې خفه شي، یا د دې په ځای باندې چې هغوی ورټې. وقل لهما. او وایه هغوی ته قولا کریما، وینا ادبناکه او نرمه وینا. هغو سره نرمې خبرې کوه، په ادب باندې خبرې ورسره کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما. او ښکته که د هغو دپاره جناح الذل، وزر د ذلت، من الرحمة، د رحمت د وجنه. واخفض لهما جناح الذل. او ښکته ساته د هغو دپاره وزر د ذلت او د عاجزۍ، یعنې د هغوی مقابل کې تواضع کوه، عاجزي نه کار اخله، او د هغو کفالت کوه. لکه مرغه چې د خپلو بچیانو کفالت کوي او خپلې وزرې په هغو باندې غوړوي د شفقت د وجه نه، د رحمت د وجه نه. نو ته هم د هغو خدمت کوه او د هغو مقابل کې د تواضع او د عاجزۍ نه کار اخله. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. او د هغو په حق کې همیشه دعاګانې کوه. وقل او وایه رب ارحمهما، ای زما ربه رحم وکړي په هغو دواړو باندې، کما ربیاني صغیرا، لکه څنګه چې تربیت کړی دی هغوی زما، صغیرا په داسې حال کې چې زه ماشوم وم. یا الله تعالی لکه څنګه چې ماشومتوب کې هغو زما تربیت کړی دی، زما خدمت یې کړی دی. دا مور و پلار د انسان ګندګي صفا کوي، د اولاد دپاره څومره تکلیفونه تېروي. نو الله تعالی د ماشومتوب په وخت کې چې څنګه زما تربیت کړی دی، نو الله ته په هغو باندې رحم وکړي. او دې نه معلومیږي چې هر څوک د چا تربیت وکړي، یو استاذ که د چا تربیت وکړي نو د هغو دپاره هم دعاګانې پکار دي. ځکه دلته الله تعالی د دې دعا دپاره علت ذکر کړی دی. وقل رب ارحمهما، د هغو دپاره دعاګانې کوه چې الله په هغو رحم وکړي.
دا کاف یا کاف تعلیلی دی کما ربیانی د دې وجه نه چې هغه زما تربیت کړی دی صغیرا په داسې حال کې چې زه ماشوم وم. نو هر څوک چې د چا تربیت وکړي خصوصا د یو چا نه چې صحیح عقیده زده کړي یو څوک تا ته حق وښیي نو د هغه دپاره دعاګانې باید انسان وکړي. نو د مور پلار دپاره دعاګانې کول دا فرض دي. د هغو په ژوند کې د هغو دپاره دعاګانې کول، د هغو د وفات نه وروسته د هغو دپاره دعاګانې کول. او بل دلته الله تعالی خپل حق ذکر که، ورپسې الله تعالی د مور پلار حق ذکر که. د الله تعالی حق دا دی الله تعبدو الا ایاه، چې تاسو به عبادت نه کوئ مګر یوازې د الله عبادت به کوئ. د الله نه بغیر د هیڅ چا عبادت به نه کوئ. دا عبادت داسې تعظیم دی چې دا یوازې د الله تعالی پورې خاص دی. دا د الله نه بغیر هیڅ چاته جایز نه دی. که عبادت بل چاته جایز وای نو مور و پلار د هر چا نه لوی محسنان دي، لیکن د مور و پلار عبادت جایز نه دی، بلکې الله تعالی د هغو سره د احسان حکم کوي. وبالوالدین احسانا، چې تاسو د مور و پلار سره احسان وکړئ. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم ستاسو رب اعلم ډیر ښه عالم دی بما فی نفوسکم په هغه نیتونو باندې چې ستاسې په زړونو کې دي، ستاسې په نفسونو کې دي. الله تعالی ته ستاسو نیتونه معلوم دي. که یو څوک د مور پلار خدمت کوي، د مور پلار سره احسانات کوي، نو الله تعالی د هغه په نیت باندې خبر دی چې د الله د رضا دپاره کوي او که د خلکو د خبرو د وجې نه کوي. ان دا هر څه به د الله دپاره کوي. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ستاسو رب ډېر ښه عالم دی بما فی نفوسکم په هغه رازونو باندې چې هغه ستاسې په نفسونو کې دي. او الله تعالی په دې باندې هم خبر دی چې څوک د مور پلار په مقابل کې د هغو سره احسان کوي او څوک د هغو نافرماني کوي. الله په دې باندې پوهیږي. ان تکونو صالحین، که چېرته یاستئ تاسو صالحان او نیکان چې تاسې د الله دپاره د مور پلار خدمت کوئ، د هغو سره احسان کوئ، فإنه کان للأوابین غفورا، یقینا الله تعالی کان دی للأوابین دپاره د هغو کسانانو چې هغه الله ته ورګرځېدونکي دي، غفورا ډېر زیات بخښونکی. یعنې کله کله که د انسان نه بعضې وخت کې په دې خدمت کې کوتاهي کېږي، د مور پلار په احسان کې بعضې وخت کې د انسان نه کوتاهي کېږي، یا د الله تعالی په حقونو کې د انسان نه کوتاهي کېږي، نو الله فرمایي بیرته الله ته ور وګرځئ. ای انسانانو، که تاسې کله کله د الله تعالی د لارې نه منحرفه کېږئ نو تاسې بیرته اوابین شئ. اواب هغه چا ته ویل کېږي چې هغه د حق د لارې نه وګرځي، منحرفه شي، بیرته را وګرځي، د الله تعالی نه باغي شي انسان بیرته الله ته را وګرځي، دې ته اواب وایي. فإنه یقینا الله سبحانه وتعالی کان للأوابین دی د هغو کسانانو لپاره چې هغه ورګرځېدونکي دي الله تعالی ته په توبې سره، چې الله ته ورګرځي او د خپلو ګناهونو نه الله ته توبه وباسي. غفورا، الله تعالی د هغو دپاره ډېر بخښونکی دی. من تاب تاب الله علیه، څوک چې الله تعالی ته ور وګرځي او الله ته توبه وباسي نو الله تعالی د هغه توبه قبلوي. بیا حدیثو کې راغلی دي چې هغه کسان هم په اوابینو کې حسابېږي کوم کسان چې د ساخت مونځ کوي. د مسلم حدیث کې راغلی دي صلاة الاوابین حین ترمز الفصال، د اوابین مونځ دا په هغه وخت کې کېږي کله چې دا ګرمي زیاته وي، د غرمې په وخت کې، او د اوښانو دا بچیان د ګرمۍ د وجې نه خیزونه وهي، نو دغه وخت کې چې کوم مونځ کېږي دې ته اوابین وایي. چې حد اقل 2 رکعته، که څوک 4 رکعته کولی شي، 2 رکعته کولی شي، څونه شي، حد اقل 2 رکعته باید وکړي. وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل، د مور پلار د حق نه وروسته الله تعالی د نور انسانانو حقونه ذکر کوي. اول الله د عام و اقاربو حکم ذکر کوي، بیا د محتاجو انسانانو باره کې الله د احسان امر کوي. وآت ذا القربى، او ورکه هغه چاته چې هغه خاوند د خپلولۍ دی،
حقه د هغه حق ورته ورکه. په دې مال کې د زکات نه بغیر نور حقونه هم شته دي. امام بخاري وایي ان فی المال لحقا سوى الزکات، چې په دې مال کې د زکات نه بغیر نور حقونه هم شته دي. په خپلوانو باندې، میلمه باندې، په نورو محتاجو کسانو باندې خرچه کول. نو خپلوانو ته د هغو د ضرورت مطابق او ستا د وس مطابق هغو ته مال ورکه. او حدیث کې هم راغلی دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي امک و اباک ثم ادناک ادناک، خپل مور ته خپل پلار ته مال ورکه، په هغو باندې خرچه وکړه. ثم ادناک ادناک، بیا هغه څوک چې هغه تا ته ډېر نږدې دی په خپلولۍ کې او تا ته ډېر نږدې دی. بل روایت کې راغلی ثم الاقرب فالاقرب، بیا هغه څوک چې هغه تا ته ډېر قریب دی بیا هغو ته مال ورکه، د هغو خدمت وکړه، هغو سره احسان وکړه. او یو حدیث کې راغلی دی الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. په عامو مسکینانو باندې صدقه کول دا یوازې صدقه ده، او په قریب او په خپلوان باندې صدقه کول دا هم صدقه ده، هم صله رحمي ده. والمسکین، اوس الله تعالی د محتاجو انسانانو سره د احسان حکم کوي. والمسکین، او ورکه مال مسکین ته. وابن السبیل، او هغه چاته چې هغه مسافر دی، اگر چې په خپل وطن کې مالدار هم وي لیکن د سفر په وخت کې هغه محتاج وي، نو تاسې په هغو باندې صدقې وکړئ. د صدقې نفلي صدقو ته هم شاملېږي او فرضي زکات ته هم شاملېږي. ولا تبذر تبذیرا، او اسراف مه کوه په اسراف کولو سره. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی په اول کې د مال د خرج کولو حکم وکړ چې تاسې خپل مال خرج کړئ په اقاربو باندې، په مسکینانو باندې، په مسافرو باندې. اوس الله ادب ذکر کوي ولا تبذر تبذیرا، او اسراف مه کوه په اسراف کولو سره. اسراف څه ته ویل کېږي؟ اسراف دې ته ویل کېږي چې یو څوک د الله تعالی په معصیت کې مال لګوي. د الله تعالی په معصیت کې د مال لګول دې ته اسراف وایي. لکه دا تفسیر د عبدالله بن مسعود او د عبدالله بن عباس ته نقل دی. تبذیر معنا الانفاق فی غیر حق، په داسې ځای کې انفاق کول چې هغه حق نه دی. د امام قتاده دا خبره نقل ده چې تبذیر معنا النفقة فی معصیة الله، چې د الله تعالی په معصیت کې خرچه کول دا تبذیر دی. امام مجاهد نه دا خبره نقل ده که چېرته انسان ټول مال په حق کې ولګوي نو دا مبذر نه دی. ولو انفق مدا فی غیر حق کان تبذیرا، که یو سړی یوه لپه مال، یوه لپه دا په غیر حق کې ولګوي، په معصیت کې ولګوي، دا تبذیر دی. نو تبذیر معنا په ناروا شیانو کې خپل مال لګول، لکه په شرک کې خپل مال لګول، په نظر د غیر الله کې مال لګول، په بدعاتو کې مال لګول، په رسوماتو کې مال لګول، په نورو ګناهونو کې مال لګول، د الله په معصیت کې، د الله په نافرمانی کې مال لګول، دا تبذیر دی. همدارنګه که سړی په صحیح ځای کې خرچه کوي، په حق کې هم خرچه کول او په هغه کې اسراف کول دا هم ناروا ده. لکه وروسته الله تعالی دا خبره ذکر کوي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقینا اسراف کوونکي کانو دی اخوان الشیاطین، ورونه د شیطانانو. دا اسراف او دا تبذیر دا د شیطان د وجه، د شیطان په امر باندې کیږي. نو څوک چې اسراف او تبذیر وکړي نو هغه د شیطان تابعداري وکړه او د شیطان پسې اقتدا وکړه، د شیطان دا صفت په ځان کې پیدا کړ. وکان الشیطان لربه کفورا، او دی شیطان لربه د خپل رب په مقابل کې کفورا کفر کوونکی، ډیر زیات کفر کوونکی او ډیر زیات ناشکره. نو هغه څوک چې هغه تبذیر کوي، مال ورته الله ورکړی دی، نعمتونه ورته الله تعالی ورکړي دي،
او د الله تعالی د نعمتونه د الله په معصیت کې لګوي، نو دا د الله تعالی ډېر ناشکره بنده دی. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی یو قولي ادب ذکر کوي. کستانه یو څوک مال وغواړي او تا سره نه و، نو الله فرمایي چې هغه ته نرمه خبره وکړه، پسته خبره ورته وکړه. وإما تعرضن عنهم، او که چېرته مخ واړوې ته عنهم د دې کسانو نه، د خپلوانو نه، د مسکینانو نه، د مسافرو نه. هغه ستا نه مال وغوښته او تا د هغه نه مخ واړاوه ځکه تا سره مال نشته دی. ابتغاء رحمة من ربک، د پاره د طلب د رحمت من ربک، ستا د رب نه، یعنې فعلا تا سره مال نشته دی او ته د الله تعالی نه امید لرې چې الله تعالی به تا باندې دروازې را خلاصې کړي، تا ته به الله تعالی مال درکړي. فقل لهم قولا میسورا، نو ووایه هغوی ته قولا میسورا، وینا پسته او نرمه او خوږه وینا، نرمه خبره ورته وکړه. د هغو سره وعده وکړه فعلا ما سره نشته دي، که الله تعالی مال راکړه انشاءالله در به یې کړمه، کومک به سره وکړمه، یا هغه ته عذر پیش کړه نرمه طریقه باندې، لیکن هغه مه رټه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د انفاق باره کې بل ادب ذکر کوي چې کله تاسې انفاق کوئ، په انفاق کې د میانروۍ نه کار اخلی، د اقتصاد نه کار اخلی. ولا تجعل يدك، او مه ګرځوه خپل لاس مغلولة إلى عنقك، تړلی شوی، إلى عنقك خپل څټ ته، یعنې بخل مه کوه چې لاس دې د څټ پورې تړلی او چاته هېڅ شی نه ورکوې، داسې مه کوه. ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها، او مه فراخوه خپل لاس كل البسط، مکمل فراخولو سره، چې خپل ټول مال خرچه کړي، داسې هم مه کوه. داسې هم مه کوه چې چاته بلکل څه شی نه ورکوې او لاس یې د څټ پورې تړلی او په چا باندې خرچه نه کوې، او داسې هم مه کوه چې خپل ټول مال مصرف کړي، نورو ته یې ورکړي. فتقعد ملوما محسورا، فتقعد، نو د دې نتیجه به دا شي فتقعد، نو کې بنې ملوما ملامت شوی، محسورا او ستومانه او ناتوانه بشي او پښیمانه بشي. دا فتقعد ملوما محسورا دا په طریقې د لف نشر مرتب سره د دې مخکې دوو حالتونو نتیجه ده. الله تعالی د دوو شیانو نه منع وفرمایله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، خپل لاس دې د څټ پورې مه تړه، یعنې بخل مه کوه. که بخل وکړي نتیجه به یې دا شي فتقعد ملوما، نو کې بنې په داسې حال کې چې ملامت شوی به، یعنې هر څوک به تا ملامتوي او هر څوک به ستا مذمت بیانوي، هر څوک به ستا باره کې وایي چې دا فلانی بخیل دی. او بل حکم دا و ولا تبسطها كل البسط، خپل لاس دې مه فراخوه په مکمل فراخولو سره، ټول مال مه خرج کوه. فتقعد محسورا، که داسې وکړې نو کې بنې ته محسورا، ستومانه، بېماله، پښیمانه به شي. محسور دې ته ویل کېږي، محسور او حسیر دا هغه حیوان ته ویل کېږي چې هغه د مزل نه پاتې شي، د مزل نه پاتې شي، په لاره کې ځای په ځای ودرېږي، مزل نشي کولی. نو د مال په وجه باندې د انسان دا ژوند چلیږي، د ژوند دا نظام چلیږي. نو که ته مکمل مال دا خرچه کې او ځان ته هېڅ شی پرې نه دی، نو ته به لکه د هغه حیوان په شان چې هغه په نیمایي لاره کې پاتې شي، ولاړ پاتې شي او مزل نشي کولی، نو ستا د ژوند نظام هم دقسې ودرېږي، نو ته به بېماله او ستومانه او پښیمانه پاتې شي. او سورة ملک کې الله تعالی د حسیر لفظ ذکر کړی دی،
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير معنا ستړی ستومانه. نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی په میانروي باندې په اقتصاد باندې امر وکړ چې تاسې درمیانه چلیږئ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی انفاق ته ترغیب ورکوي چې ګوري د مال په لګولو باندې ستاسې مال کمیږي نه، ځکه رزق د الله په لاس کې دی. ان ربک یقینا ستا رب یبسط الرزق فراخی رزق لمن یشاء د هغه چا دپاره چې الله تعالی یې وغواړي، ویقدر او تنګوي رزق الله تعالی د چا دپاره چې وغواړي. د رزق فراخي او تنګي دا د الله په لاس کې ده. انه کان بعباده خبیرا بصیرا. یقینا الله تعالی کان بعباده دی په خپلو بندګانو باندې خبیرا بصیرا ډېر زیات خبردار د هغو په پټو امورو باندې، بصیرا او لیدونکی د هغو د ټولو حالاتو. الله د خپل بندګان ښه پیژني. الله تعالی د خپل حکمت مطابق چاته الله فراخ روزي ورکوي او چاته الله تعالی روزي تنګوي. څوک الله مالدار پیدا کوي او څوک الله تعالی فقیران پیدا کړي دي. دا بعضې کسانان چې الله تعالی غریبان پیدا کړي دي. الله فرمایي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. که الله تعالی د دې بندګانو دپاره روزي فراخه کړي لبغوا في الارض، نو دا بندگان به په ځمکه کې بغاوت وکړي. نو فراخي د رزق او تنګي د رزق دا د الله تعالی په لاس کې ده. نو تاسې دا فکر مه کوئ که تاسې د الله دپاره انفاق وکئ چې ستاسې مال به کم شي. او حدیث کې هم راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثة اقسم علیهن. درې شیان دي چې زه په هغه باندې قسم کوم. یو پکې دا دی ما نقصت صدقة من مال، چې صدقه مال نه کمی، په صدقې باندې مال نه کمیږي. او بل حدیث کې د الله رسول فرمایي ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان. داسې ورځ نشته ده چې دا انسانان پکې شپه سبا کوي مګر دوه ملایک راکوزیږي او دا دواړه ملایک دعاګانې کوي. یو ملک دا دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا. یا الله تعالی هغه څوک چې انفاق کوي ته هغه ته عوض ورکړي. بل ملک دا دعا کوي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. یا الله تعالی هغه څوک چې ممسک دی ته د هغه مال تباه کړي. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی هغه امور ذکر کوي چې په هغو سره دفع د ظلم کیږي. تقریبا 9 منهیات دي او 3 مأمورات الله ذکر کوي. ولا تقتلوا اولادکم په اول آیت کې الله تعالی د اولاد د قتل نه منع کوي. ولا تقتلوا اولادکم او تاسو مه قتل کوئ خپل اولادونه خشیة املاق د ویرې د لوږې نه او د ویرې د فقر نه. د فقر د ویرې نه او د لوږې د ویرې نه تاسې خپل بچیان مه قتل کوئ. لکه د جاهلیت په زمانه کې به د خلکو داسې کول. د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د مختلفو اغراضو لپاره خپل بچیان قتل کول. لورګانې به یې قتل کولې، ژوندۍ به یې د خاورو لاندې کولې د عار د وجې نه. لکه مخکې سورة نحل کې دا خبره ذکر شوه. او بچیان به یې قتل کول، ذبحه کول به یې د خپلو الهاو دپاره به یې نظر کول. لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار د عبدالله صاحب واقعه مشهوره ده چې عبدالمطلب صاحب دا نظر کړی و چې ماته که الله تعالی 10 بچیان راکړه نو زه به یو ذبحه کوم پکې. نو هغوی به د خپلو الهاو دپاره خپل بچیان به یې ذبحه کول. په سورة انعام کې دا خبره ذکر شوې وه قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. یقینا هغه کسانان په تاوان کې واقع شوي دي چې خپل اولادونه یې قتل کړي وو او قتلولې د حماقت د وجې نه، بغیر علم، بغیر د علم نه، د جهالت و نادانۍ د وجې نه.
د خپلو الهو په نوم باندې به نظر کول او ذبحه کول به د لوږې د وجې نه به هم قتل کول. الله فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، او تاسو مه قتل کوئ خپل بچان د ویرې د لوږې نه. نحن نرزقهم ایاکم، نحن نرزقهم موږ روزي ورکوو هغوی ته، و ایاکم او تاسو ته. د هغو روزي په تاسو نه ده بلکې روزي په الله تعالی باندې ده. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، د ځمکې په مخ باندې هیڅ ژوی نشته مګر روزي په الله تعالی باندې ده. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقینا قتل د هغوی کان خطئا کبیرا، دا ګناه لویه ګناه ده. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، دلته الله تعالی دوم حکم ذکر کوي. د زنا نه الله تعالی منع فرمایي او د زنا د اسبابونه. ولا تقربوا الزنا، او تاسو مه نږدې کیږئ زنا ته. الله داسې نه وایي چې ولا تزنو او تاسو زنا مه کوئ، بلکې داسې فرمایي ولا تقربوا الزنا، او تاسو زنا ته مه نږدې کیږئ. یعنې د هغو اسبابو نه تاسو ځان لرې وساتئ کوم اسباب چې زنا ته مفضي کیږي، لکه هغه په سورة نور کې الله ذکر کړي دي او په سورة احزاب کې چې زنانه باید د حجاب مراعات وکړي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، او زنانو ته الله تعالی امر کړی دی چې خپل زینت به پردیو خلکو ته نه ښکاره کوي، لکه سورة نور کې الله دا خبره ذکر کړې ده. نارینه و زنانه به خلوت نه کوي، زنانه به د پردي نارینه سره خلوت نه کوي. اختلاط بني د نارینه و د زنانه په منځ کې به اختلاط بني. نو هغه شیان چې هغه د زنا دپاره اسباب جوړیږي، دارنګه د نظر حفاظت باندې الله تعالی امر کړی دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، الله خپل نبی ته فرمایي چې مؤمنانو ته ووایه یغضوا من ابصارهم، چې هغوی د خپل نظرونه بعضې نظرونه ښکته وساتي، د پردیو نامحرمو زنانو نه خپل نظرونه ښکته وساتي. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او مؤمناتو ښځو ته ووایه چې هغوی هم د خپل نظرونه د پردیو نارینهو نه ښکته وساتي. ځکه الله فرمایي ولا تقربوا الزنا، او تاسو زنا ته مه نږدې کیږئ، یعنې هغه شیان چې هغه د زنا سبب جوړیږي تاسې د هغو نه ځان وساتئ. انه کان فاحشة، یقینا دا زنا کان فاحشة، دا فاحشه ده. فاحشه هغه ګناه ته ویل کیږي چې هغه په قباحت کې انتها ته رسېدلي، چې عقل هم بده ګڼي او شرع هم بده ګڼي. یعنې که دا شریعت نه وای نو دا په عقل کې هم د عقل په لحاظ باندې هم دا یو قبیح عمل و. وساء سبیلا، او ډیره بده ده دا زنا سبیلا د لارې په اعتبار باندې، ځکه دا انسان جهنم ته رسوي. بل دا چې د دې په وجه باندې اختلاط د انصابو راځي، نسبونه محفوظ نه پاتې کیږي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، دلته الله تعالی دریم حکم ذکر کوي. الله تعالی د ناحق قتل نه منع فرمایي. ولا تقتلوا النفس التي، او تاسو مه قتل کوئ هغه نفس حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی د هغه قتل، چې الله هغه ته حرمت ورکړی دی، الله معصوم ګرځولی دی. بیا عصمت دوه قسمه دی، یو د دین د وجې نه او بل د عهد د وجې نه. یو دا چې څوک مسلمان شو نو د مسلمان قتل دا جائز نه دی. مسلمان وینه دا د الله په نسبت باندې عزتمنه وینه ده. ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، یقینا ستاسې وینې او ستاسې مالونه او ستاسې عزتونه دا په یو بل باندې حرام دي. او د الله رسول فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. ما ته الله د خوانه امر شوی دی چې د خلکو سره وجنګېږم تر دې پورې چې هغوی
د الله تعالی د توحید او زما د رسالت شهادت وکي. نو کله چې هغوی د شهادت کلمه ووایي عصموا مني دماءهم واموالهم، نو هغوی خپلې وینې او خپل مالونه زما نه محفوظ وګرځول. نو حرم الله کې یو هغه نفس دی چې هغه د دین د وجه نه معصوم دی، الله ورته عصمت ورکړی دی. او بل د عهد د وجه نه که څوک کافر هم دی لیکن کله چې مسلمانانو ته جزیه ورکوي، اسلامي نظام ته جزیه ورکوي، مسلمانانو هغه ته امان ورکړی دی، ته مسلمانانو د هغه سره عهد دي، د هغه قتل هم الله تعالی حرام کړی دی د عهد د وجه نه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، او تاسو مه قتل کوئ هغه نفس چې حرام کړی دی الله تعالی د هغه قتل، الا بالحق، مگر په حق سره. حق دا دی، حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. د مسلمان د وینې توی کول جایز نه دي مگر په یو د دریو شیانو باندې. یو دا چې واده یې کړی دی زنا وکړي رجم کیږي، والنفس بالنفس بل دا چې یو څوک په ناحقه باندې قتل کړي نو هغه قصاص کیږي. والتارک لدینه المفارق للجماعة بل هغه څوک چې هغه دین پرېږدي مرتد شي، د مسلمانانو د ډلې نه جدا شي. او دارنګه څوک چې د اسلامي نظام په مقابل کې بغاوت کوي نو د هغو قتل جایز دی. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومن قتل، او هغه څوک چې قتل کړی شو مظلوما په داسې حال کې چې په هغه باندې ظلم شوی و، یعنی بغیر د هغه اسبابو مسوغه ونه، بغیر د هغه اسبابو نه چې قتل جایز کوي، که چا د هغه اسبابو نه بغیر څوک قتل که نو هغه مظلوم دی، مظلوم ووژل شو. فقد جعلنا لوليه سلطانا، فقد جعلنا یقینا ګرځولی دی منګه لوليه د پاره د ولی د هغه د خپلوانو د پاره او د هغه د اولیاءو د پاره. الله فرمایي چې موږ ګرځولی دی سلطانا تسلط په قاتل باندې، د هغه اولیاءو ته ما تسلط ورکړی دی، اختیار مې ورکړی دی. که چېرته یې خوښه وه قتل کولی شي، د هغه نه قصاص اخیستی شي، او که چېرته یې خوښه وه همداسې بخشش کوی شي، او که چېرته یې خوښه وه د هغه نه دیت اخیستی شي. سلطان ته معنا فلا یسرف فی القتل، اوس که هغه قتل کوي او د هغه نه قصاص اخلي، الله فرمایي فلا یسرف فی القتل، نو اسراف دې نه کوي دا اولیاء د مقتول، نو اسراف دې نه کوي دا ولی د مقتول فی القتل، په قتل او په وژلو کې. اسراف دې ته ویل کېږي یو دا دی چې هغه مسلکي، د هغه نه پوزه پرې کړي، د هغه نه غوږونه پرې کړي، مسله یې وکړي، نو دا هم اسراف دی. او بل اسراف دا دی چې قتل یو کس کړی دی او د هغه په ځای باندې بل څوک قتل کړي، یا دا دی چې یو کس قتل کړی دی د یو کس د وجه نه څو کسان قتل کړي، داسې به نه کوي. انه کان منصورا، یقینا دغه ولی د مقتول کان منصورا دی منصورا کومک کړی شوی، یعنی د هغه مدد و کومک به کېږي، ځکه چې الله تعالی مسلمانانو ته امر کوي چې د هغه مدد به کوي. کوم اسلامي نظام چې اسلامي نظام به د هغه مدد کوي او د هغه حق به اخلي د قاتل نه. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. په دې کې الله تعالی څلورم حکم ذکر کوي د یتیم د مال باره کې. ولا تقربوا مال اليتيم، او تاسو مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته، الا بالتي هي احسن، مگر په هغه طریقه باندې هي احسن چې هغه ډېره ښایسته طریقه ده. تاسو د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ، یعنی د هغه د مال د ضایع کولو دپاره او د هغه د مال د تلف کولو دپاره تاسې هغه ته مه نږدې کېږئ. الا بالتي هي احسن،
مګر په هغه طریقه باندې ورته نږدې شه هي احسنو چې هغه ښایسته طریقه ده. ښایسته طریقه دا ده چې د هغه د مال حفاظت ورته وکړه، د هغه په مال کې تجارت وکړه، دې لپاره چې مال ختم نشي او ګټه وکړي. او ښایسته طریقه دا ده چې په هغه باندې خرچه وکړه، خپله په دې یتیم باندې د هغه د مال نه خرچه وکړه بغیر د اسراف نه. حتی یبلغ اشده، تر دې پورې چې ورسیږي دا یتیم اشده خپل ځوانۍ ته ورسیږي. اشد معنا ځوانۍ ته ورسیږي او دارنګه هوښیارتوب ته ورسیږي. ځکه مخکې سورة نساء کې الله دا خبره ذکر کړې وه، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. تاسې په یتیمانو باندې امتحان وکړئ حتی اذا بلغوا النکاح، کله چې دوی سن د نکاح ته ورسیږي، بالغان شي، نو تاسې هغو ته یو څه مال ورکړئ، په هغو باندې تاسې امتحان وکړئ. فإن آنستم منهم رشدا، نو که تاسې معلوم کړو د هغوی نه هوښیارتوب چې په خپل مال کې صحیح تصرف کولی شو، نو د هغه نه وروسته یې ورته ورکړه. حتی یبلغ اشده، تر دې پورې چې ورسیږي خپلې ځوانۍ ته او هوښیارتوب ته ورسیږي، په خپل مال کې صحیح تصرف وکړی شي، بیا د هغه نه وروسته ورته یا ورته مال ورکړه او یا د هغه په اذن باندې د ده په مال کې کاروبار ورته وکړه، تجارت ورته وکړه. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. دلته الله تعالی درې مأمورات ذکر کوي، دا مخکې څلور منهیات وه، اوس الله درې اوامر ذکر کوي. واوفوا بالعهد، او تاسې وفا وکړه او پوروالی وکړئ، بالعهد په عهد او په وعدې باندې، ټولو وعدو باندې تاسې وفا وکړئ. هغه وعدې چې تاسې د الله سره کړي دي او هغه وعدې چې تاسې په خپل منځ کې یو بل سره کوئ، په دې ټولو وعدو باندې تاسې وفا وکړئ. د الله سره د وعدې یو شکل دا دی چې کله انسان د الله دین قبول کړي، نو د الله تعالی د دین د قبولولو په ضمن کې انسان د الله سره دا تعهد کوي چې الله تعالی زه به ستا په ټولو احکام باندې عمل کوم. یو چا چې وویلي چې محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، نو ده په حقیقت کې عهد وکړه چې زه به خپل ټول ژوند د الله د پیغمبر په طریقه باندې کوم او د الله د پیغمبر په خبره باندې به د هیڅ چا خبره نه مخکې کوم. دا عهد دی. او بل هغه وعدې چې تاسې خپل منځ کې یو بل سره کوئ، نو تاسې په هغو باندې پوروالی وکړئ. ان العهد كان مسؤولا، یقینا وعده کان مسؤولا، دا مسؤوله چې د هغې باره کې سوال کېدلی شي. الله تعالی به د خپلو بندګانو نه د وعدو باره کې پوښتنه کوي چې تا په وعدې باندې وفا کړې که نه راکړې. الله به د دې پوښتنه کوي. واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. دلته الله تعالی دوه امر ذکر کوي، په پیمانه کې او په وزن کې پوروالی وکړي او د عدل و انصاف نه کار واخلي معاملاتو کې. واوفوا الکیل، او پوروالی وکړي تاسې په پیمانه کولو کې، اذا کلتم، کله چې تاسې په پیمانه باندې چاته یو شی ورکوئ، کله چې تاسې پیمانه باندې چاته یو شی ورکوئ نو پوره یې ورکوئ، د چا د حق نه څه شی مه کموئ. وزنوا بالقسطاس المستقیم، او تاسې وزن وکړئ بالقسطاس المستقیم، په هغه تله برابره باندې، په برابره تله باندې، د انصاف په تله باندې تاسې وزن کوئ. که تاسې یو چاته یو شی ورکوئ نو تاسې پوره یې ورکوئ، که په پیمانه باندې که په وزن باندې. مستقیم دې ته ویل کېږي چې کم و زیات پکې نه وي. ذلک خیر و احسن تأویلا، ذلک دغه په پیمانه کې پوروالی او په وزن کې د عدل او د انصاف نه کار اخیستل، خیر، دا ډیر بهتر دی، هم د الله تعالی په نسبت باندې هم د خلکو په نسبت باندې. و احسن تأویلا، او ډیر ښایسته دی د عاقبت او د انجام په لحاظ باندې. ولا تخف ما ليس لك به علم، په دې کې الله سبحانه وتعالی پنځمه نهي ذکر کوي. ولا تخف، او تابعداري مه کوه،
ما ليس لك به علم، ما د هغه څه د هغې خبرې ليس لك به علم چې نه ستا سره به په هغه باندې علم څه علم، په کوم شي باندې چې ستا علم نشته دی د هغه تابعداري مه کوه. د دې آیت دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی، حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې د یو چا باره کې داسې قضاوت مه کوه چې تا ته د هغه باره کې معلومات نه وي. د یو چا باره کې چې تا ته د یو شي معلومات نه وي خبرې پسې مه کوه. لا ترمي احدا بما ليس لك به علم، یو چا ته د هغو خبرو نسبت مه کوه چې تا ته د هغو خبرو علم نشته دی. یو چا پسې بهتان مه کوه، د یو چا پسې داسې خبرې مه کوه چې تا ته د هغو خبرو علم نشته دی. او فرمایي چې لا تقل رأيت ولم تره وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم. داسې مه وایه یو شی چې نه لیدلي د هغه باره کې داسې مه وایه چې ما دا شی لیدلی دی. یو خبره چې تا اورېدلې نه وي د هغې باره کې دا مه وایه چې ما دا خبره اورېدلې ده. په یو خبره باندې چې ستا علم نه وي داسې مه وایه چې زه په دې پوهېږم. دارنګه حتی په خوبونو کې حدیث کې راغلی چې من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين. وایي چا چې خوب بیان که، داسې خوب بیان که چې خوب یې لیدلی نه دی، نو د قیامت په ورځ به الله تعالی دی په دې مکلف کي چې دوه وربشې سره غوټه کي او دا کار خو به نشي کولی، نو الله به ورته عذاب ورکوي. او بئس مطیة الرجل زعمو، د یو چا د ټول نه بده سورلۍ دا ده چې د خلکو باره کې وایي چې خلک داسې وایي. نو د یو چا باره کې چې خلکو خبره کوله د خلکو د خبرو د وجې نه به د چا پسې خبرې نه کوي، د چا پسې به بهتان نه کوي. دارنګه د چا دپاره به شهادت هم نه کوي. د یو چا باره کې چې تا ته معلومات نشته دی د هغه تزکیه به هم نه کوي، شهادت به هم نه کوي. لکه شهادت زور دا هم لویه ګناه ده. یو مقصد خو دا دی چې د چا باره کې به طعن نه وایي، داسې خبرې به چا پسې نه کوي چې تا ته د هغو علم نشته دی. او بله معنا یې دا ده ولا تقف ما ليس لك به علم، او تابعداري مه کوه ما ليس لك به علم، د هغې خبرې او د هغه حکم ليس لك به علم چې نه وي تا سره د هغې باره کې علم. په یو خبره باندې چې تا ته شرعي دلیل معلوم نه وي د قرآن او سنت نه، نو داسې خبرو پسې به نه ځې، د داسې خبرو تابعداري به نه کوې. د هر چا د خبرو پسې به نه روانېږي. که خلک قصه کوي او که خوبونه بیانوي او د دین په نوم باندې داسې خبرو پسې به نه ځې، بلکې د داسې خبرو تابعداري کوه چې د قرآن او سنت نه تا سره د هغې دلیل موجودي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع یقینا غوږونه، والبصر او سترګې، والفؤاد او زړه چې دا د عقل مرکز دی. كل اولئک دا هر یو، کان عنه مسؤولا دا هر یو دی، عنه مسؤولا چې د هغه باره کې به پوښتنه کېدلی شي. الله به ستانه پوښتنه کوي چې ما تا ته عقل در کړی و، ما تا ته سترګې در کړې وې، غوږونه مې در کړي وو چې تا د دې اسبابو نه استفاده کړې که نه ده کړې. نو د هر چا د خبرو پسې به نه ځې او هسې بې تحقیقه خبرو پسې به هم نه ځې، ځکه تا ته الله د هدایت او د علم اسباب در کړي دي. د دې اسبابو نه به استفاده کوې، د ځان نه به ړوند او کوڼ او لیونی نه جوړوې، ځکه الله د اسباب در کړي دي او الله تعالی به د دې اسبابو باره کې پوښتنه کوي. یو پوښتنه خو به دا کوي چې دا د هدایت اسبابو او دا د علم اسبابو چې الله در کړي وو، تا د دې نه فایده اخیستې وه که نه؟ او دا پوښتنه به هم الله تعالی کوي چې تا دا غوږونه، دا سترګې او دا خپل زړه او عقل چې دا دې په د خیر په کارو کې استعمال کړي وو او که په ګناه کې دې استعمال کړي وو، دا پوښتنه به الله کوي. ولا تمشي في الارض مرحا،
په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی شپږمه نهي ذکر کوي. الله د کبر نه منع فرمایي. ولا تمشي في الارض او مه ګرځه په ځمکه کې مرحا په تکبر باندې. مرح هغه تکبر ته ویل کېږي چې په زړه کې کبر دی او د انسان په دې ګرځېدو را ګرځېدو کې اثر ښکاره کېږي، دې ته مرح وایي. ولا تمشي في الارض مرحا او مه ګرځه په ځمکه کې مرحا په تکبر سره. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ځکه انسان ته چې ځان غټ ښکاره کېږي یا خو بدایي چې د انسان دا وزن به ډېر زیات وي، ډېر زیات غټ به وي او دروند به وي، یا به دا وجه وي چې دی به ډېر د قد نه به ډېر اوچت وي. نو الله فرمایي انک لن تخرق الارض، یقینا ته لن تخرق الارض هیڅکله نشي څیره کولی ځمکه، دومره دروند نه یې او دومره غټ نه یې چې دا ځمکه څیرې کړي. ولن تبلغ الجبال طولا، او دومره جګ قد والا هم نه یې چې په دې خپل جګوالي باندې ته فخر کوې. ولن تبلغ الجبال، او هیڅکله نه رسېږي ته غرونو ته طولا د اوږدوالي په لحاظ باندې. نه دومره دروند دی چې د دروندوالي په وجه باندې دا ځمکه څیرې کړي، او نه د قد دونه اوچت دی چې د غره ته ورسېږي. نو کبر مه کوه. بیا تفسیر قرطبي دلته دا خبره ذکر کړې ده چې دا رقص او ګډاګانو ته هم شاملېږي. بیا تفسیر قرطبي کې د رقص او د ګډاګانو مذمت ذکر کړی دی. بیا خصوصا هغه څوک چې رقص د دین په نوم باندې کوي. امام قرطبي رحمة الله علیه دا خبره لیکلې ده: واما الرقص والتواجد فاول من احدثه اصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار فقاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. ودا رقص او دا په ځان باندې جذبه راوستل اول وای د دې ایجاد سامري کړی دی او د سامري تابعدارانو کړی و. سامري چې کله خوسی جوړ که او د خوسی نه آواز خطه قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. نو دغه ګوساله پرستان دا د خوسی خوا او شا رقصېدل ويتواجدون او په ځان باندې جذبه راوستله. فهو دین الكفار وعباد العجل. دا رقص کول او دا جذبه په ځان راوستل دا د کافرانو دین دی او دا د ګوساله پرستانو دین دی. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. اوس الله تعالی دا مخکینی کوم شیان چې ذکر شو د دې نتیجه الله ذکر کوي. كل ذلك هر یو د دې مذکورو شیانو نه چې دا کوم شیان ذکر شو كان سيئه عند ربك مكروها. كان سيئه دا بدی د هغه عند ربک ستا د رب په نیز باندې مکروها ډېره بده ګڼل شوې. یعنې په دې شیانو کې چې کوم شیان الله د هغو نه منع فرمایلي ده. الله فرمایي دا داسې ګناهونه دي چې دا د الله تعالی ډېر بدې شي. مکروه معنا چې د الله بدې شي. دلته مراد د مکروه نه هغه د فقهاو مکروه مراد نه دی چې د حرامو مقابل ان دا ټول شیان حرام دي او دا د الله تعالی ډېر بدې شي. الله د دې شیانو سره بغض کوي. ذلك مما اوحى الیک ربک. ذلك دا مذکور شیان چې کوم مخکې شیان ذکر شو، دا مخکې کوم احکام چې ذکر شو، اوس الله تعالی دې ته د حکمت نوم ورکوي چې دا ټول حکمت دی. ذلك دا مخکې چې کوم څه ذکر شو مما اوحى الیک دا د هغو څه نه دي اوحى الیک چې وحي کړي تا ته ای نبي صلی الله علیه وسلم ربک ستا رب من الحکمت د حکمت نه. دا هغه د حکمت نه ډکې خبرې دي چې الله تعالی تا ته وحي کړي ده. ولا تجعل مع الله الها آخر. اوس دلته الله تعالی اومه نهي ذکر کوي. د دې ټولو اختتام الله تعالی په توحید باندې کوي. ابتدا الله تعالی په توحید باندې کړې وه مخکې لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
او انتهام الله تعالی په توحید باندې کوي. ولا تجعل مع الله او مگر زوا د الله تعالی سره الها آخر بل اله د الله نه بغیر د الله سره بل اله مشرک وا فتلقى في جهنم نو وب غرزول شي ته په جهنم کې ملوما په داسې حال کې چې ملامت شوی به هر څوک بستا ملامتي وای الله به هم تا ملامتي ملائک به هم پتا باندې ملامتي وای د الله بندگان به هم پتا باندې ملامتي وای مدحورا او شړل شوی به د الله تعالی د رحمتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.